السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو امید لرم چې ټول به ښه او خوشحاله به او الله تعالی دې تاسو همیشه خوشحاله ساتي. دوستانو نن ان شاء الله سبق نمبر 10 دی. سبق نمبر 9 سبق نمبر 8 باندې به تاسو پوه شوئ. دا هم د هغې شانتې دی. سبق نمبر 10 چې دی هغه دی دو پیش. وایي دې دو پیش ته تنوین ویلی شي. دا خو موږ وپېژندل چې دو زبر دو زیر دو پیش ته تنوین ویلی شي. د دو پیش د تنوین په آخر کې د نون اواز پیدا کیږي. څنګه چې په دو زبر په دو زیر کې پیدا کېدو دقسې به په دو پیش کې هم د نون اواز پیدا کیږي. د دو پیش د تنوین په آخر کې د یو الف په مقدار پوزې ته اواز ځي. څنګه چې په دو زبر دو زیر کې یو الف په مقدار پوزې ته اواز تلو همدقسې په دو پیش کې هم ځي. د دو پیش د لی جوړ دی او بون د دې روان دی لکه اوله طریقه صرف جوړ. حمزه دو پیش، با دو پیش، تا دو پیش، ثا دو پیش، جیم دو پیش. دویمه طریقه جوړ او روان دواړه. حمزه دو پیش اون، با دو پیش بون، تا دو پیش تون، ثا دو پیش ثن، جیم دو پیش جون. دریمه طریقه صرف روان. اون، بون، تون، ثن، جون، حن، خن، دون. دغسې تاسو یا پورې وایئ ځکه زه خو ځکه نه یم چې بیا ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي. مشکل حروف چې دي هغه دي 14 هغه هم په دې کې ورکړلي. هغه هم وایو تون، تخون، ثون، سون، صون، ذون، زون، زغون، ظون، اون، عون، هن، حن، فن. اوس د دو پیش د تنوین مشق. اوله طریقه صرف جوړ. جیم زبر میم زبر عین دو پیش، ذال زبر ها زبر با دو پیش، ها زبر سین زبر دال دو پیش. دویمه طریقه جوړ او روان دواړه. جیم زبر جه، میم زبر مه، جمع. دوستانو ستاسو لپاره خو دا دویمه طریقه ټول نه صحیح طریقه ده. قرآن مجید کې چې تاسو کله خپل حرفونه یو ځای کوئ نو دا دقسې ور یو ځای کوئ. عین دو پیش عون، جمعون، ذال زبر ذا، ها زبر ها، ذه، با دو پیش بون، ذهبون، ها زبر ها، سین زبر سا، حس، دال دو پیش دون، حسدون. دریمه طریقه صرف روان. جمعون، ذهبون، حسدون، احدون، خمرون، عدلون، صمدون، غدقون، سفلون، ذكرون، شريبون، أديبون، ذلقون، عمدون، جددون. دوستانو د دا و سبق نمبر 10 دو پیش او امید دی چې تاسو به پې پوهه شوي. نو ویډیو خپلو دوستانو ته شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده والي او موږ په دعاګانو کې خپل یاد ساتئ. ما له راکړئ اجازت والسلام.